اوس تاسې کولی شئ چې پښتو ټایپنګ په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ. ګورئ دا چې ما څه موده وړاندې پښتو ټایپنګ انلاین ورژن جوړ کړی و چې هغه تاسې کتلی دی. دلته یې تاسې کولی شئ ټایپنګ خپل ټیسټ وکړئ. دلته ګیمونه پکې شته دي مختلف، هر څه پکې دي، دا به تاسې کتلي وي. خو اوس د کمپیوټر لپاره څنګه تاسې کولی شئ چې دا ډاونلوډ کړئ او آفلاین یې استفاده کړئ، یعنې هیڅ انټرنیټ ته به ضرورت نه وي او تاسې به وکولی شئ چې په خپل کمپیوټر کې د عادي سافټویر غوندې انسټال کړئ او بیا وکولی شئ چې دا وکاروئ. د هغې لپاره به ګوره تاسې به ګوګل ته راشئ، پښتو ټایپنګ. دا چې کله تاسې ولیکئ که موبایل کې یاستئ خو بهتره دا ده چې کمپیوټر کې تاسې راشئ ورته، نو تاسې به لومړی په دې باندې کلیک وکړئ. تاسې ته به همدا ویب سایټ چې کوم ما راخلاص کړی او دا به تاسې ته راخلاص شي. له دې وروسته په دې مینیوګانو کې ګوره لومړی ټایپنګ ټیسټ ده، بیا پکې ټایپنګ ده، بیا پکې داسې گیم وغیره دي. خو تاسې به څه وکړئ په دې کې د ټایپنګ کې دلته به ډاونلوډ سافټویر باندې کلیک وکړئ. ښه نو کله چې دغه پیج تاسې ته خلاص شي، په دې پیج کې مکمل ما تاسې ته ډیټیل هم درکړي دي چې دا ما د څه لپاره جوړ کړی دی او څنګه تاسې کولی شئ چې استفاده یې کوئ. خو تاسې به دلته ګوره لیکلي دي چې ډاونلوډ پښتو ټایپنګ ماسټر 1.1 دا یې لومړی ورژن ده. انشاءالله راتلونکي کې به نور ورژنونه هم د دې جوړېږي چې تغییرات به پکې راځي او لا به بهتره کېږي. نو تاسې به څه وکړئ په دې باندې به کلیک وکړئ. ګوره دا ډاونلوډ شروع شو. کله چې تاسې دلته راشئ دلته لیکلي دي پښتو ټایپنګ ماسټر ډاونلوډ څو ام بي ده، 6 ام بي ده. تاسې دلته چې مونږ راشو ګوره دا به ډاونلوډ کېږي. دا چې کله ډاونلوډ شي دا به د ډاونلوډ فولډر کې تاسې ته راځي. ښه نو ګوره کله چې مکمل ډاونلوډ شي تاسې به راشئ د خپل کمپیوټر ډاونلوډ فولډر ته. په دې ځای کې به تاسې وګورئ په دې رقم ته به تاسې ته معلومیږي، نوم یې د لیکلی دی چې پښتو ټایپنګ ماسټر ډاونلوډ 1.1. نو تاسې به څه وکړئ په دې باندې به کلیک وکړئ. ښه دا ګوره اوس انسټالیږي، دلته لیکلي دي چې انسټالینګ پلیز ویټ. نو دا چې مکمل انسټال شي دا به مستقیم په خپله اوپن کېږي. ګورئ دا اوس انسټال شو، ما ته ډایرکټ دلته اوپن شو. که اوپن نم شي له دې ځای نه زه کلوز کړم، تاسې اوس به راشئ د خپل کمپیوټر ډیسکټاپ ته. دلته به ګوره تاسې دا ایکن اضافه شوی دلته به تیار تاسې کولی شئ له دې ځای نه اوپن کړئ. زه راځم څه کومه په دې باندې کلیک کومه. ګورئ دا ما سره دلته اوپن شو. په دې برخه کې وګورئ کور یعنې لومړۍ صفحه ده، پکې ازموینې دلته ټایپنګ ټیسټ برخه ده. دا ټول ما په پښتو باندې لیکلی دی، یو خو د پښتو د ژبې د پرمختګ په خاطر باندې او بل چې تاسې په اسانۍ سره پوه شئ ورباندې. بل ښوونکی د همغه ټایپنګ ټوټر برخه ده، دلته لوبې دي پکې، دلته 3D ریس د موټر گیم ده پکې، همدارنګه په اړه او دلته چې د آنلاین تاسې کولی شئ له دې ځای نه لاړ شئ او دا ریسیټ دی. ریسیټ مطلب دا ده چې دلته ګوره تاسې سره به په خپل کمپیوټر کې دا 0 ښودل کېږي، دا به ټول تاسې سره 0 وي. خو کله چې دلته تاسې ټایپنګ وکړئ هغې نه وروسته به تاسې ته ستاسې WPM یعنې ورډ پر منټ ښودل کېږي، څومره تاسې ټیسټونه کړي دا به ښودل کېږي، درسونه مو څومره بشپړ کړي دي او په گیم کې تاسې لوړ سکور څومره دی. نو ګورئ دې ځای نه هم تاسې راتللی شئ ورته او هم چې نه له دې ځای نه هم راتللی شئ. لومړی زه راځم د ازموینې برخې ته. ازموینې برخه کې چې تاسې راشئ دلته تاسې کولی شئ سیکنډ انتخاب کړئ چې څو سیکنډو لپاره تاسې ټایپنګ کوئ. زه دلته 13 سیکنډ انتخاب وم. بیا پکې د اسانه بیله ګرامره، بل پکې متوسط پښتو یاګانو سره، سخت پښتو یاګانې او مکمل ګرامر سره ده. ځینې ملګرو په آنلاین ټایپنګ کې هم دا شکایت کړی و چې پښتو یاګانې پکې نه دي مراعات شوي، خو دا ما دلته اسانه په دې خاطر باندې نیولی چې اکثره ملګري چې دي د پښتو یاګانو سره عادت نه دي. بهتره خو دا ده چې پښتو یاګانې زده کړئ، هغې نه وروسته تاسې کولی شئ چې دلته پښتو دلته سخت پکې انتخاب کړئ او تاسې پښتو یاګانې او مکمل ګرامر به تاسې ته راځي. خو زه دلته لومړی انتخابوم اسانه بېله ګرامره چې یاګانې هم پکې نشته ده او ګرامر هم نور په نظر کې نه دی نیول شوی. نو دلته ګوره دلته لیکل دلته ټایپ کول پیل کړه. نو زه څه کومه ژبه لومړی ګورم، ژبه زما څه شی ده انګلیسي ده، دا به تاسې چینج کړئ پښتو ته. کله چې شفټ الټ ووهئ دا خپله چینج کېږي. زه څه کومه دلته لیکمه، ګورئ دلته WPM ما سره 0 ده، دا به څنګه کېږي اتومات به پیلېږي. زه پښتو زده کوم، زه هره ورځ لږ تمرین کوم، کور زموږ. که کوم یو غلطېږي مشکل نه لري، تاسې کولی شئ خپل ټایپنګ ته ادامه ورکړئ. ځای دی موږ، ښه په کور کې خوشحاله یو، کتاب ښه ملګری دی که
وخت ولرئ کتاب ولوله. ښه دلته ماته اوس ښیي چې زما WPM څومره دی، یعنې ورډ پر منټ زما 45 شو. نو بیا تاسې کولی شئ چې بیا هڅه وکړئ یا تاسې لومړۍ صفحې ته لاړ شئ. که بیا هڅه باندې کلیک وکړئ دلته بیا تاسې راځئ. ښه نو ګورئ دا د ښوونکی برخه ده. ښوونکی یو نفر بیخي وایي چې زه په پښتو ټایپنګ باندې هیڅ نه پوهېږم یا ماشومان دې هغوی غواړي چې زده یې کړي، نو تاسې کولی شئ خپلو ماشومانو ته لومړی د ښوونکي برخې راولئ. په دې ځای کې د لومړي د الف تورې نه شروع کېږي، په همدې رقم با توری ده، همداسې نور تورې ټول پکې دلته شته ده. او دلته کیبورډ معلومیږي. که دلته تاسې راشئ کیبورډ معلومیږي، دلته لیکلي دي چې ته څه وکړه، د اچ کیلي فشار کړه. که تاسې سره بیخي په کمپیوټر کې کیبورډ چې د په انګلیسي باندې وي، نو تاسې کولی شئ چې دلته لیکلي چې اچ توری، نو زه به اچ توری چې کله وهم ماته وایي چې سم دی. همداسې څومره چې زه دا پریکټس کوم دا به خلاصېږي، ماته به بل یو حرف راځي په دې رقم، بیا به دا پریکټس کوم، بیا به ماته بل توری راځي پی، په همدې رقم ته دا نور چې کوم حرفونه دي، خو دا ټول دلته پکې شته ده. تقریبا 150 درسونه دي. دا به ټول لومړی تاسې تکمیلوئ تر څو مکمل ورباندې پوه شئ. له دې وروسته لوبه ده پکې. لوبه لکه څنګه چې موږ آنلاین لرله په همغې رقم دلته هم شته ده چې کلمې د پاس نه راځي او تاسې کولی شئ چې هغه ولیکئ. د هغې لپاره ما دلته یو څه ناڅه اساني راوستې ده چې توري دي، لغتونه دي، جملې دي، او بیا ما دلته لیکلي دي چې اسانه بې له ګرامره، متوسط پښتو یاګانو سره او بل سخت پکې ده. خو زه چې راځم کله دلته پیل کوم ما ته به همغسې پاس نه توري راځي، ځکه ما دلته توري انتخاب کړي. بیا زه ورته وایم چې نه لغتونه دې راشي، دا به په دې رقم ته راځي. زه ورته وایم چې نه ماته د جملې راشي، جملې به په دې شکل باندې راځي. خو زه راځم لومړی توری انتخابوم او څه کوم ری، دلته به تاسې یو ځلې کلیک وکړئ ری، هغه به ختمېږي له پاس نه، میم قاف خې په همدې رقم. بل به تاسې که لغتونه زه انتخاب کوم دلته به ماته راځي چې ته څه وکړه، دلته دا لغتونه ولیکه په همدې رقم خلک. اوس که تاسې وایئ چې نه جملې دې راشي، جملې هم ته کولی شئ چې ولیکې. څنګه یې لیکې؟ نن هوا ډېره ښه ده. ښه ده، دا به پاکېږي. زما کور کابل دی. سلام مور او پلار. په همدې رقم چې دا څومره دلته چې کلمات راځي تاسې بیا لیکئ. نو بیا تاسې ته سکور خپل ښودل کېږي چې تاسې دومره سکور شو. له دې وروسته یو 3D ګیم دی پکې چې دا هم تاسې کولی شئ، د موټر ریس ګیم ده. دا دلته زه راځم او څه کوم ورته وایم چې پیل. دلته به تاسې څه کوئ، دا یو کلمات چې کوم دي دا به تاسې لیکئ، همداسې به دا موټر وړاندې ځي. زه لیکم باد، ورځ، ژبه، مرسته، ډوډۍ، سترګه. ګوره دلته یو مخکې یو بل موټر هم روان دی، زه به څه کومه د هغې پورې به ځان رسومه. دلته به اوس راشي ځکه هغه ما نه مخکې روان شوی ده، زه به هغه څه کومه رانیسم به یا هغې نه به زه مخکې کېږم. راشه، سر، خوب. څومره چې تاسې تیز لیکلی شئ همغسې به د هغه موټر نه تاسې مخکې کېږي، ځکه دا یو رقم د موټرو سیالي ده. پسرلی، منی، ونه، وخت. ګوره زه د هغه نه مخکې شوم، نو که زه استا لیکل کوم هغه نه به بېرته بیا شاته کېږم. کلمه، میاشت، وریځ. ښه نو په همدې رقم ته تاسې څومره چې دلته دا ګیم کوئ تاسې کولی شئ چې زده کړه وکړئ. خو دا 3D ګیم چې ده که کمپیوټر مو ضعیفه وي لږ شاید ضعیفه کار وکړي، خو انشاءالله چې مشکل نه جوړوي. له دې وروسته دی پکې په اړه دا سافټویر چې ما جوړ کړی نو دلته ما خپل ځان په اړه باندې معلومات لیکلي یا د دې اپلیکیشن په اړه باندې ما معلومات لیکلي چې ما دا د څه په خاطر جوړ کړ. همچنان زما د ټیک ټاک اکاونټ، فیسبوک، لینکډین، یوټیوب، ګیټ هاب، ټیلیګرام، ویب سایټ زما ټول دلته موجود دي. همچنان ما چې کوم نور ویب سایټونه جوړ کړي دي دا هم ټول دلته موجود دي، لکه اصلي ټولز ډاټ کام ده، پښتو ټایپنګ آنلاین ده، آسان ټایپنګ ډاټ کام ده، دری ټایپنګ ډاټ کام ده، افغان ډیټ کنورټر ده. دا هم تاسې کولی شئ چې له دې څه نه وګورئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دا به همغه ویب سایټ تاسې را خلاصېږي.
بل دی پکې له دې ځای نه آنلاین باندې کلیک کولی شئ او همچنان بل پکې د ریسیټ نه مطلب دا ده چې ته وایې چې دا دې ټول پاک شي. زه څه کوم راځم دا ریسیټ کوم زه ورته وایم چې هو پاک یې کړه دا به ګورو ماته صفر کېږي. بیا چې زه راځم کله ازموینې یا ګیمونه کوم نو هغه به بیا ماته دلته ښودل کېږي. ښه همچنان ګورئ دلته پکې دا هم شته ده چې کولی شئ تاسې داسې ډارک موډ ته یعنې تیاره ته واړوئ او بیرته یې کولی شئ چې لایټ موډ ته واړوئ. دلته کولی شئ فل سکرین یې کړئ او دلته کولی شئ چې عادي سکرین ته واړوئ. که فل سکرین باندې کلیک کړئ داسې راځي تاسو ته. همچنان تاسې کولی شئ چې له دې ځای نه مینیمایز کړئ په دې رقم ته او تاسې کولی شئ چې بیرته یې راخلاص کړئ له دې ځای نه. نو دا یې ټولې دا برخې وې. تاسې به اوس څه وکړئ چې که کومه پوښتنه لرئ د همدې ویډیو په کمنټ کې ماته ولیکئ زه تاسو ته جواب درکوم او بل ووایئ چې څنګه جوړ شوی دی دا مکمل تاسې ولیده تاسې استفاده که اوس ماته ووایئ چې څنګه جوړ شوی که کوم پیشنهاد لرئ پکې چې مخته نور هم بهتره کړو هغه هم راته ولیکئ او که وایئ چې ډېر ښه جوړ شوی نو هم راته ولیکه او بل د نورو ملګرو سره حتما شریک کړه. هلته ډاونلوډ د پښتو ټایپنګ په ډاونلوډ برخه کې حتما دا به تل موجود اوسي او تاسې کولی شئ چې تل لپاره استفاده کوئ. ویډیو در سره لایک کړه، اکاونټ چینل فالو کړه. ښه وخت ولرئ، آباد اوسئ.